طالبانو په ژوند کې داسې پیښې راغلي چې انسانان خوړلي. کله چې چنګیزي لښکرې افغانستان ته راغلي د چنګیز خان او د هولاکو خان لښکرې، نو بیا د افغانستان په غور ولایت کې پخوانی غور یا بادغیس کې طالبانو یو ځای د قلعه نریمان نومیږي په دغه کې د څه ورته بادغیس کې اب کمري ولسوالۍ کې د بادغیسیانو کنه دلته کم یو، نو طالبانو هغې کې داسې نادره پیښه سوې ده. د کلا کې 14 میاشتې مسلمانان محاصره پاتې سوي دي. 14 میاشتې په دې کلا کې د نن 900 کاله مخکې دا پیښه سوې ده. نو 14 میاشتې مسلمانان محاصره پاتې سوي دي. بیا د مسلمانانو دلته 7 څاوې درلودلې. دا 7 څاوې یعنی غټه کلا وله. زه دا ورې چې بادغیس ته تللی وم اراده مو وخت هغه د موږ جهت یو طرف و دا بل جهت کې پاتې سوله، کنې مایل چې دا د تاریخ د بیا دې کلا ته سړی ورسي. نو دلته بیا د مسلمانانو بیچارهګانو ځان سره وچې غوښې او پیسته وړې وه. نو دا 18 میاشتې دوی پیسته 14 میاشتې دوی پیسته وچه غوښه خوړلې وه. بیا په بدن کې داسې مرض لګېدلی وي چې ټول شهیدان سوي ول، مقاومت یې کړی وو. ګوره د چنګیز خان لښکرو سره 18 میاشتې تنه د نریمان په قلعه کې چې د بادغیس د آبکمري ولسوالۍ کې د مقاومت کړي. بیا بیچارهګان دوی اکثره د مرض نه شهیدان سوي ول. بیا 50 نفره پاتې ول. د 50 نفرو کې طالبانو داسې پیښه سوې وه چې 50 نفرو کې څو نفرو 10 نفره په دې مرض اخته ول، 20 جوړ ول. اتفاق کړی چې اسې هم رانه نوځي. دوی سره په کلاو کې ډېر شیانو د څاو ته غورځولي، پاس نه یې ډبرې پرې ور اچولي، ورته راوتلي و شهیدان سوي ول. نو دلته طالبانو یوه داسې پیښه هم سوې وله چې دلته د مسلمانان چې محاصره ول، د شهیدان چې ورته سوي مړي د دې غوښې هم خوړلي. زموږ د جوزجان یو عالم تیر سوی ده، تاریخ یې جوړ کړی 2 جلدونو کې. د اصل کې دا تاریخ په فارسي لیکل سوی ده، اوس عربي ته هم ترجمه سوی ده. په دې تاریخ کې د خبر لیکلې داسې پیښه سوې د یوې ښځې مور مړه سوې ده. طالبانو مور یې مړه سوې ده، بیا د مور غوښه وچه کړې ده چې مسلمانان محاصره و په ډېرو پیسو باندې د مور غوښه خرڅه کړې ده. داسې اضطرار راځي. تاسې چې د تاریخ پاڼې واړوئ بیا تاسو ته معلومات کیږي چې داسې اوس خو داسې تروش کیږئ که نه چې مرداره به سړی څنګه خوري. دومره سخت تکلیفونه طالبانو مسلمانانو تیر کړي دي. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، ان الذين يكتمون کسان چې پټوي ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون، دا کسان داخلوي خپلو خېټو ته مګر ور، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم تسخ صابران دي دوی على النار پور. ځکه دوی اسباب دی ورته چې راتګ کوي، خو داسې سو سخت صابران دي دوی پور. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.